بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. نزول کې 98 دی، په قرآن ترتیب کې 98 دی او په نزول کې 25 دی. إنا أنزلناه في ليلة القدر. یقینا من شروع کړی دا د قرآن کریم په شپه د قدر کې. دا راجحه معنا د علما ذکر کوي. ځینې مفسرین دا وایي چې د لوح محفوظ نه راغله دی اول اسمان ته چې هغه هغې ته بیت العزت وایي. اول اسمان ته راغله دی او بیا د هغه ځینه لږ لږ د ضرورت په موافق باندې په 30 کاله کې بیا مکمل شوی دی. علما وایي چې د دې نه راجح قول دا دی چې موږ مخکې ویلې چې د دې شروع شوې ده په رمضان مبارک کې. انزلناه معنا چې موږ یې شروع کړې ده، نو بیا هم د هغسې هم د لوح محفوظ هم دغسې راغلی دی. دویم قول دا د علماو امام شعبي رحمه الله دا قول نقل کړی دی. نو دا قول راجح او غوره دی. نو إنا أنزلناه في ليلة القدر. یقینا موږ نازل کړی شروع کړی ده موږ د دې قرآن کریم. منا ابتدعنا انزاله، د دې شروع کړی موږ د قرآن په شپه د قدر کې. وما أدراك ما ليلة القدر. او صف وکړې ته چې صدا هغه شپه د ليلة القدر. د دې وجنه امام فراد د لغت عربي امام دی. هغه وایي کوم ځای کې قرآن کې چې الله خطاب کړی نبی علیه الصلاة والسلام ته چې وما ادراکه، نو دله علم ورکړی وي د دې خبرې. او کوم ځای کې چې یدریکه ووایي نو بیا د هغه علم یې نه یې ورکړی. نو وما ادراکه ما لیلة القدر. او څه پوه کړې ته چې څه ده هغه شپه د لیلة القدر. د قدر شپه کومه یوه ده؟ علما مفسرین ذکر کوي په دې کې 40 اقوال د علماو دي، خو راجحه خبره دا ده چې دا په رمضان کې ده او په آخره عشره کې ده. رمضان کې او په آخره عشره کې او بیا په ناتقو شپو کې ده. 21مه، 22مه، 23مه، 15 دغه شان ده. او بدلیږي را بدلیږي وایي علما مفسرین محدثین وایي دا ځکه الله پټه ساتلې ده چې دا ټوله عشره دغه 10 ورځې د رمضان انسان په عبادت کې تېرې کړي. حکمت د پټ ساتلو امدا دی. او اکثر په 22مه باندې راځي، خو په عشره په رمضان کې ده او په آخره عشره کې ده. نو وما ادراک ما لیلة القدر. او څه پوه کړې ته چې څه ده دا شپه د قدر.
ليلة القدر خير من 1000 شهر. دغه شپه د قدر غوره ده د زرو شپو نه. من 1000 شهر د زرو میاشتو نه، زرو شپو نه، زرو میاشتې. تفسیر امام موطا امام مالک رحمه الله کې یو روایت نقل کړی دی چې دا چې دا د دې په حساب باندې دا د زرو شپو دا تخصیص یواله وکوي. وای دا په دې وجه باندې مفسرین ذکر کوي چې په هغه زمانه کې د خلقو عمرونه زیات وو. عابد به هغه چاته ویلې ډېر عبادت گزار چې چا به یعنی زر میاشتې عبادت وکړ، هغه ته به عابد ویلې. نو د دې آخري امت عمرونه خو کم دي، نو په دې وجه باندې الله ته داسې شپه ورکړله چې هغه د هغه زرو میاشتو د عبادت برابر دی. په دې یوه شپه کې عبادت کول، ویښ پاتې کېدل، ذکر، اذکار، نوافل، سبحان الله، الحمدلله ویل، تلاوت کول، نو دا د زرو شپو د عبادت نه ده، بهتر ده، غوره ده. امام مالک رحمه الله وی په دې حساب باندې تقریبا موطا کې، امام مالک رحمه الله موطا کې وی په دې حساب باندې زر میاشتې 83 کال او 4 میاشتې کېږي. 83 کال او 4 میاشتې کېږي. امام مالک رحمه الله فرمایي موطا کې په دې یوه شپه باندې عبادت کول، ویښ پاتې کېدل، دا د الله مهرباني ده په مسلمانانو باندې او بیا په امت د پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم موږ باندې خصوصي مهرباني ده چې په یوه شپه کې عبادت کول د 83 کال او 4 میاشتو برابر باندې حسابېږي. نو ځکه الله رب العزت د زرو تخصیص ځکه وکړ چې دا د هغه خلقو سره د هغې برابروالی راشي چې چا به زر میاشتې عبادت وکړو نو هغې ته به عابد ویل. نو لیلة القدر خیر من 1000 شهر، هغه شپه د قدر غوره ده د زرو میاشتو نه. 1000 شهر د زرو میاشتو نه. تنزل الملائکة والروح، را کوزیږي پاغې کې ملائک د سدرة المنتهى نه، والروح او جبريل علیہ السلام فيها په دغه شپه کې. امام خازن رحمه الله ذکر کوي چې جبريل علیہ السلام په دغه شپه کې را کوزیږي په یوه ډله د ملائکو کې، او هغه په هغه چا باندې چې هغه عبادت کوي، عبادت کې مشغوله وي، او د هغې خواته ورځي او د هغې سره ملاقات کوي، د هغې لپاره دعاګانې غواړي. نو د دې وجې نه په دغه شپه کې ملائک هغه په ملګرتیا کې راکوزیږي د جبريل علیہ السلام، او روح نه مراد جبريل علیہ السلام دی. او هر هغه څوک چې هغه ویښ پاتې وي نو د هغې لپاره دعاګانې غواړي او د هغې لپاره د خیر او د برکت دعاګانې کوي. دا به څونه بختور انسان وي چې ملائک چې هغه نورانی مخلوق دی د الله پاک او هغه د انسان لپاره دعا غواړي. دې نه بل چوت شرافت شته.
تنزل الملائکة والروح را گزیگی پائی کی ملائکہ و جبریل علیہ السلام فیها پاغش فکیم بإذن ربهم فحکم دخفر رب من کل امر دفارا دهر یوکار. علماء و فسرین ذکر کئی چه اغا کار چه هغه د یو کال ملائکو تسپارل شي استادا وظیفه شه استادا شو بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام یغ او دا شپه د امن ده یا سلامتیا ده دا کم وخت پورې به دا شي دا وخت حتی مطلع الفجر تر دې چې سبا راوخیږي. يعني سلام يسلمون على أهل الصوم والصلاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. علماوي چې سلام دا چې دینو دا مفتدا ده او خبر د هغې پټ دی چې هغه یعنی دا د کثرت د سلامونو د وجې په دغه شپه کې به ډېر سلامونه هغه په انسانانو باندې کېږي په ایماندارو باندې. او یا دا مفتدا ده سلام یې منه هذه دا خبر دی مفتدا محذوفه ده منه هذه اللیلة سلام دا شپه چې ده نو دا سلامتیا واله ده. هذه اللیلة سلام دا شپه سلامتیا واله ده دا به کم وخت پورې هي حتی مطلع الفجر تر دې چې راوخیږي سبا راوخیږي هغه وخت پورې دغه د برکاتو د الله له جانبه چې کم انوارات او کم برکات خیر او برکات هغه را نازلیږي په مخلوق باندې نو هغه تر وخت سبا پورې دی. هي حتی مطلع الفجر تر دې چې راوخیږي د سبا د خطو پورې. نو سورت قدر کې عظمت شان د قرآن کریم بیان شي. انسانه ګوره کم ذکر چې د قرآن سره د هر یو څیز د هغه تعلق پیدا شوی دی او د هغه څه واسطه راغلی ده نو هغه برکت شوی دی نو په ځان کې راوله عملي کا نو یقیني چې ته هم د برکت واله شي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك